دوستانو هڅه خو ګیلمن وزیر په ډیرو خلکو په سرو سترګو وجړل، خو یقینا چې د نغمه جانې یو داسې ویډیو راغلی ده چې هغې سره پښتنو هم وجړل. نغمه جانې په خپله دغه ویډیو کې د ګیلمن وزیر دپاره چې کوم فریاد کړی نو لکه د ماشومانو په شان جاړي. ویډیو به هم را سره تاسو ګورئ، چېرته هم مزه موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو دغه ویډیو په خپلو سترګو ګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ګیلمن دپاره ټولو پښتنو خپل اواز اوچت کړی، که هغه د میډیا خلک دي، که هغه د تنظیمونو خلک دي، یا هغه د مذهبي ډلو سره تعلق ساتي، ټولو خپل وس کړی دی، خپل غږ یې پورته کړی دی او د ده دپاره یې تر خپله وسه محنت او کوشش کړی دی. اوس مهال نغمې هم یو ویډیو په سوشل میډیا باندې په خپله د خپل اکاونټ نه وایرل کړی، شیر کړی ده چې هغه پکې ژاړي، وایي چې کوم کار ګیلمن سره وشو نو داسې ورسره نه کول پکار. هغه زموږ دپاره یو هیرو، زموږ دپاره د یو مشر درجه لرله، اگر که هغه په عمر کې کشر و، خو هغه چې کوم کارونه کړي دي نو هغه به تر څو پورې چې پښتانه په ځمکه وي نو هغه به یاد ساتي، ځکه چې هغه د پښتنو د ویښولو دپاره یو ډېر ستر قدم پورته کړی و، د خپل سر پروا یې نه کوله او د خپل سر د پروا نه بغیر هغه لګیا و پښتنو کې بیدارول او پښتنه د شعور لوري ته روان کړي. نو هغې په سرو سترګو وژړل. همدغسې دې سره نور پښتانه هم جاړي او په ګیلمن باندې ډېر زیات خفه دي. قدرمنو د نغمې دغه تازه ترین ویډیو مې ځکه تاسو سره شریکوله چې ټولو سندرغاړو که هغه نازیه اقبال ده یا نورې داسې سندرغاړي دي، هغوی خپله غمرازي ګیلمن سره شریکه کړې ده. همدغسې دې سره نور پښتانه هم جاړي او په ګیلمن باندې ډیر زیات خفه دي. قدرمنو د نغمې دغه تازه ترین ویډیو مې ځکه تاسو سره شریکوله چې ټولو سندرغاړو که هغه نازیه اقبال ده یا نورې داسې سندرغاړي دي، هغوی خپله غمرازي ګیلمن سره شریکه کړې ده او نازیه اقبال چې کومه ویډیو ده هغه هم تاسو سره پر روانه بله ویډیو کې شریکه کړو. او د نغمې د دغه پیغام نه مو مقصد دا و چې ټول پښتانه خپل پیغام ریکارډ کړي او د ګیلمن په حق کې دعاګانې وکړئ.